السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو ورور اسحاق خان نن را سره ډیر ګران شاعر، ډیر لوی شاعر سید سالار صاحب را سره دی. دنه به واورم خپلې شعرونه، غزلې په مسافري باندې په هر غزل دې لیکلي وي هغه به مو سره دی ډله کوي تاسو ته سپیشل. نو سید سالار صاحب ډېره مننه، ډېره شکریه. پهله خو د ویزټ تر راغلی یو ځل مخکې مو ویډیو جوړه کړې دي، خو دا مو د سپیشل د ستا د شعرونو مرکه دی. ستاسو هم یو جهان مننه، خوشحاله آباد راته اوسئ. څه داسې نوی غزل، نوی شعر راته ډالۍ کړي نو ډېر خوند خو به کړي. یاره غزل خو به هم ویم، خو تاسو وختي غوښتنه کړې وه. جی 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 غزل خو به هم ویم، خو تاسو وختي غوښتنه کړې وه هغه د مور نظم باندې. نور نظم ارشاد. کله زما مور وفات شوه او درېیمه ورځ وه، حجرې نه راغلم کور ته. نو زما چې کوم هغه کیفیت او نظم خو ته نشم ویلی، خو کیفیت ته ځان سره سیو کړی. ارشاد. زړه مې را ډک شو، سویلي مې په خوله بیا راغه، په نیمه شپه کې چې یادونه مورې ستا راغه. مورې په خوب کې راله راشه راته ده ووایه چې څه ارمان خو دې په زړه نه و صفه ووایه. تنګ نظري د دې جهان مې چرته ښکته نه کړي، چې خپل ضمیر پې ما سبا له ملامته نه کړي. ستا زنکدنو خو ما هېڅ کولی نه شو مورې، ستا زنکدنو خو ما هېڅ کولی نه شو مورې، په تا سختي وه خو ما هېڅ ویلی نه شو مورې، چې تربورانو کې مې ځان له یو نامه جوړه که، لکه د خان په شان مې تا له یو بنګله جوړه که. بنګله به څه کم چې ته نه یې بې له تا نه مورې، نیمګړی ژوند به مې تېرېږي ډېر په ګرانه مورې. دا ستا د غمه مې دا زړه سوي ځیګر ښکاري، بېلتا مورې دا خپل کور راته کنډر ښکاري. زه چې ماشومه مور ډېره غریبي وزم، تا ته به خان ومه څه ډېره خوشحالي به تا ته به خان ومه څه ډېره خوشحالي وه زمونږ. پلار به مې ورټلم ما چې بورانې کولې، تا به مې پلار ته هم زما په سر غوسې کولې. خیر دې هلک دې لا ماشوم دې لا دې نه پوهېږي، ورشه د ده همزولې وګوره په څه پوهېږي. په هغه وخت کې مې د زړه ډېر خفګان راشي، څوک چې د مور په څنګ کې ووینم ارمان راشي، څوک چې د مور په څنګ کې ووینم ارمان راشي. او کلی کې څوک دی زما څوک به حوصله راکوي، د ژوند په روکو لارو څوک په دلاسه راکوي. چې مې په غوږ کې مور ستا د مرګ بیان پرېوتو، روز د قیامت و په ما تندر د اسمان پرېوتو، روز د قیامت و په ما تندر د اسمان پرېوتو. او دا خو ډېر لوی نظم دی، زباني راته یاد نه دی، خو اخیري شعر به پکې ویم چې زه ستا سالار یم، ستا لوزونه به پالمه مورې، تر مرګه مرګه به یې زه سر ته رسومه، تر مرګه مرګه به یې زه سر ته رسومه. سالار صاحب یو بل داسې مسافري پر یا انداسې عام یو غزل یو شعر ډالۍ کړي مینهوالو ته. مسافرۍ باره کې خو دغه زما یو شعر دی چې ارشاد. زړه به مې هر وخت د خفګانه ستا تصویر ته جړل، ما به تمامه شپه جانانه ستا تصویر ته. یو مسافر وی بل په خپو کې د بیړۍ پرتې دي، نن یوې پیغلې د ارمانه ستا تصویر ته جړل. زبردست. او یو دغه دی چې غر به وي، چینه به وي، نختر به وي، دواړه چې یو ځای شو مازدیګر به وي. زه د دې خبرې قایل نه یم، چا وی چې مولا شي نو رهبر به وي. سره شوه په خندا یې راته وویل، سره چې کوم لاسونه نو اختر به وي. او بیا به ګوتې مروړې په سالار پسې، ستا نه به خفه وي مسافر به. زبردست. او نور څه شعرونه یو شعر هغه زما ولوي عمار والا هغه ما دپاره ډالۍ کړه. او خو ملګرو ډېر اورېدلی دی، خو بهر تاسو غوښتنه ده چې په زړه کې راته خیرې د جهان ساتي قسم دی، دا بعضې خلک په موږ ځان ساتي قسم دی. دا خلک به دې وخوري خپل سبق وایي بچیا، دا خلک په لستوڼو کې ماران ساتي قسم. دا خلک به دې وخوري خپل سبق وایي بچیا، دا خلک په لستوڼو کې ماران ساتي قسم دی. دا څوک دي چې زمونږ په انغري باندې رالوي شو، دا څوک دي چې زمونږ په انغري باندې رالوي شو، دا څوک دي چې اوس مونږ په لړزان ساتي قسم دی. او شډله پښتانه ده، خو په دې ادا مې وژني، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان ساتي قسم. دا شعر یو ځل بیا. شډله پښتانه ده، خو په دې ادا مې وژني، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان ساتي قسم دی. همزولو ته یې وې په پښتون اشنا مین یم، همزولو ته یې ویل په پښتون اشنا مین یم، حجره رباب منګې خواږه یاران ساتي قسم. زبردست. حجره رباب منګې خواږه یاران ساتي قسم دی. او دا چا وی چې د بل شو نو د زړه نه به مې وځې، دا شعر دی یو چا ته ډالۍ وي چې دا چا وی چې د بل شو نو د زړه نه به مې وځې، سالار خو به تر مرګه ستا ارمان ساتي قسم. زبردست. مننه جی.
یو داسې غزل یو شعر داسې وي مزیدار ونې اخیری د اخري اوس چې راتلمه په دې لاره کې مې یو لیکلی چې زړه مې سینه کې په ټوپونو شي درزه وباسي ستا خواږه خواږه کاتبه رانه څه وباسي مونږ خو ټول عمر خدمت ته د خانانو کړې نن مې د کلي نه اخر په څه ګناه وباسي مونږ خو ټول عمر خدمت ته د خانانو کړې نن مې د کلي نه اخر په څه ګناه وباسي د پښتونخوا ارت سینې ته حق حیران ولاړ یم د پښتونخوا ارت سینې ته حق حیران ولاړ یم څوک پې ځانونه وژني او څوک ترې نه رڼا وباسي او ستاسو د کلي دا دستور ساجیبه دستور دی ستاسو د کلي دا دستور ساجیبه دستور دی چې مین مړ کې جنازه ورله په غله وباسي او اخري شعر پکې دی چې زور ورکوه خو دومره زور چې زغملی شي بیا زور ورکوه خو دومره زور چې زغملی شي بیا سالار پښتون دی دا غصه به خامخا وباسي زبردست ډېره مننه سالار صاحب ډېره شکریه د ټیم راکولو یو جهان مننه کوم یقینا مینوالو تاسو به د سید سالار صاحب د خپلې شعرونه به خوند ترې واخلو خپلو ملګرو سره هم به مخکې شعر کو او انشاءالله کوشش به کوم چې سید سالار صاحب دلته کې مو سره یوه میاشت راسره نور نوي نوي غزلې نوي نوي شعرونه به تاسو سره شعر کوم نننۍ دغې ویډیو سره او د خپل ګران مشر سید سالار صاحب او د اسحاق خان ته ورکو اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو